انسانیت دنیا جهان نړۍ دغه ډول وغاړې ته اچولی دی د انسانیت خبره کوي. یورپ دی، امریکا دی، استرالیا، جرمني، غربي هیوادونه، مشرقي هیوادونه، نړۍ ټول هیوادونه چې خوله وازه کوي د انسانیت د دفاع خبره کوي، د انسانیت د فلاح او بهبود خبره کوي. انسان مقدس دی، انسان محترم دی، اشرف المخلوقات دی. دروغجن دی، ټول دروغجن دی. په افغانستان کې 50 کلن جنگ دغه ټولو انساني حقوقو د ادارو په مخ باندې چپلاخه ده. په دې جنگ کې ویل کېږي 12 میلیونه انسانان وژل شوي دي، بې ګناه ماشومان، سپین ږیري، غیر مسلح سیویلین خلک، عام ولس وژل شوی دي. د جنگ په میدان باندې نه دی وژل شوي، دا په خپلو کورو کې وژل شوي. له بابا آدم علیه السلام رانیولې بیا تر نننۍ ورځې پورې کوم وحشت د افغان په خاوره تېر شوی دی، کوم ظلم جبر په دې تاریخ کې د دغه مثال نه لیدل کېږي. دومره اوږد جنگ تر ننه نه دی شوی او نه به په راروان وخت کې تر قیامته پورې دونه اوږد جنگ په یو قوم مسلطه سي. که چیرې د انساني حقوق تنظیمونه وو، دلته انسانیت وو، یورپ انسانیت درلود، انسانیت تابع وو، بشري حقوقو چې کوم تنظیمونه دي هغه واقعي په خپل ځان کې انسانیت تابع وای. دا دونه اوږد جنگ کله کېدی؟ نن چې زه په فلسطین کې زرهاو ماشومان وینم چې وژل کېږي، دا مې نور عقیده کلکه سي چې په دنیا کې انسانیت نشته. دا ټول درواغ دی چې د انساني حقوق په نامه، د بشري حقوق په نامه کومه تنظیمونه جوړ شوي دي، دا ټول درواغجن دي. په دې کې صداقت نشته. په فلسطینیانو وحشي جنگ، ظلم جبر، ټوله دنیا ناسه تماشا یې کوي. نو که درمنو انسانیت ته به ټول احترام لرو. انسانیت چې دی دا زموږ میشن دی. انسانیت موږ مین خلک یو، انسانیت به موږ ته یې راژوندی کوو. په دنیا کې چیرې هم د انسانیت د بقا دپاره کار نه دی روان. چې موږ دغه زخمونه، دا درد لیدلی دی، موږ به راولاړېږو و دنیا جهان ته به د انسانیت قدر شویو، د انسانیت احترام به شویو. دغه تعلیم یافته خلکو دا سرحدونه، بارډرونه، پولې جوړې کړې، ځان ته هیوادونه جوړ کړو، په هر هیواد کې ځان ته خپل آئین جوړ کړي، منشور یې جوړ کړي. د ټولې نړۍ چې څه هیوادونه دي، د آئین مشهور چې دی دا د انسانیت خلاف ځي. د هیواد دننه خلک، د پولې دننه خلکو ته یو رقم احترام دی، یو رقم قانون دی، او د هیواد د باندې خلکو ته بل رقم وحشي قوانین جوړ شوي دي چې وژل کېږي، د دې احترام نه کېږي، دوی ته مقام نه ورکول کېږي. نو که درمنو بیرته به خپل دماغ استعمالو. الله پاک موږ ته ډېر زورور دماغ راکړی دی او دغه دماغ موږ دغسې ساتلی دی. موږ 99% خپل دماغ ضایع کړی دی. دا 1% دماغ چې موږ استعمالو هغه هم ډوډۍ راواخې لاسونه راومینځئ، ډوډۍ راواخې لاسونه راومینځئ، لمر راختلی دی، 2 بجې دي. دغه کیسې هم پکښې وایي. په دا 1% کې هم دغه کیسې کو، دا ډرامې کو، دا هم نه دی استعمال. یعنې موږ دماغ استعمال کړی لا نه دی. نو دماغ استعمال کړي، له دماغه کار واخلي، خپله دفاع وکړي، د انسانیت دفاع وکړي.